Bismillahirrahmanirrahim. Most welcome to ECT پښتو. راځو نن په سیسس کې له خیره ورډ ډرایو ان ورډ بریک ګروپ چې دا موږ سره څه کار کوي او څنګه د دې څخه استفاده اخیستی شو. نو ورډ ډرایو هغه وخت کې موږ استفاده ځینې اخیستی شو چې کله موږ نه دغه لغاتونه یا څه ټکسټ چې موږ لیکلي هغه زموږ بارډر نه او یا زموږ هغه دیف نه چې موږ ورته اخیستی دی هغه نه د باندې ووځي. نو موږ دغه دیف ته بیا څه لیکو ورډ ډرایو لیکو چې تر څو دغه دننه څه کوم ټکسټ ده هغه دننه راشي. صحیح ده. نو په دې ترتیب سره موږ ورډ ډرایو دغه ځای کې استعمالولی شو. یعنې موږ ورډ ډرایو ته څو پراپرټیز لیکلی شو. یو خو موږ سره بریک ورډ ده او بې ډیفالټ څه کوم ده هغه نارمل ده. مطلب مخکې نه چې کوم ده ته چې ولیکې او که ونه لیکې هغه مخکې نه نارمل وي. او که چېرته ته وایې چې مات دې شي یا نه دننه دې راشي نو دې لپاره به ته څه کوې بریک ورډ به ته لیکې. صحیح شو. نو دا موږ سره د ورډ ډرایو خبره. بل موږ سره ورډ بریک ده. ورډ بریک څه کار کوي؟ لکه فرض مثال په دې بارډر کې چې کوم ده په دې دیف کې په دې کانټینر کې ما سره دومره ټکس په دې آخر کې څه کوم ده ما سره یوټیوب ځایده. صحیح ده. نو زه غواړم داسې وشي په دې ترتیب سره یعنی یو چې دلته ځایږي هغه د ځای شي باقي مانده چې نور د نه ځایږي هغه د لاندې راشي. خو بې ډیفالټ څه کوم ده دومره ځای به پاتې هغه ټول به لاندې راځي. صحیح ده. نو دې لپاره موږ څه کوو ورډ بریک استعمالو چې تر څو څومره ځای د پاتې څومره د ځایږي هغه د ځای شي باقي مانده نور د لاندې راشي. عملاً چې وګورو انشاءالله بیا پوهېږي. او په دې کې موږ سره څو پراپرټیز دي دوه دانې. یو بریک آل ده بل موږ سره کیپ آل ده. صحیح ده. کیپ آل بې ډیفالټ مخکې نه او بریک آل څه کوم ده دې ورکوی شي. نو اوس به زه راشم عملاً ویس کوډ ته به راشم. نو زه په خپل ویس کوډ کې برحاله یم. نو زه به دلته به راشم باډي ته او دلته به زه دیف راوالم او دیف کې به زه ولیکم چې لاریم او دا مې لاریم رایټ کړه. صحیح ده. زه به داسې وکړم چې دا موږ سره وشو. دلته به زه یو کلاس ولیکم دیف کې دننه ولیکم چې کلاس او د کلاس ای بي سی په نامه. صحیح ده. او ای بي سی به سم ترتیب کې ولیکم او دلته به راشم سټایل کې. سټایل کې به دننه تاسو ولیکئ چې ډاټ ای بي سی موږ سره راواله. صحیح ده. او چې کله دا دې راواغستو لومړی به ته څه کوې ته به دې ته بارډر به ورکوې. څه بارډر او بارډر به 2 پکسل سالډ او څه به کوې بلیک به یې کوې. صحیح ده. نو زه چې ولیکم چې بلیک نو موږ سره بلیک راشي بلیک یا بلیک موږ سره راغی. زه به خپل فایل باندې به رایټ اپشن کلیک کوم کاپی پات به زه راوالم او دن به زه څه وکړم ګوګل ته به زه راشم خپل کروم ته به راشم او دلته به داسې زه څه کوم پیسټ به یې کوم. صحیح شو. نو په دې ترتیب سره موږ سره دا راغی. زه دې ته ویډ هم ورکوم. زه به راشم دلته به لیکم چې ویډ او ویډ به څومره 300 پکسل. صحیح ده. 300 پکسل او کنټرول اس کوم کنټرول آر کوم نو موږ سره ترتیب برابر شو. صحیح ده. زه به دا ټکس لږ کاپی پیسټ کوم چې لږ ډېر شي. صحیح ده. نو زه به دلته راشم زه به دلته کنټرول سی وهم او بیا به څه کوم بیا به دلته کنټرول وي او کنټرول وي او کنټرول وي. نو ګوره موږ سره ټکس راغی. اوس که چېرته زه راشم په دې ایلیټ کې چې کوم ده دلته لږ ټکس اضافه کوم دغه ساحه کې زه به دلته څه کوم او اضافه کوم. صحیح ده. نو چې کله ما جی ولیکه نو ګوره دا بارډر نه د باندې ووته. ساري د باندې نه دی وتی. نو زه به راشم وګورو چې ولې دا ونه شو. نو بې ډیفالټ څه کوم ده دلته به ولیکو. صحیح ده. دا په دې ساحه کې موږ سره وشو کنټرول اس او دن کنټرول آر نه موږ سره ګورئ هغه څه ټکس ده هغه د باندې وته. که چېرته زه دا ډېر کم تاسو له پته ولګي کنټرول اس دن کنټرول آر نه ګورئ هغه ټکس زمونږ آوټ سایډ راوته یعنې د باندې راوته. اوس که چېرته داسې مونږ بل ځای کې ټکس لیکو هغه هم د باندې راوځي دا خو مطلب انویلډ ده بې قانوني ده. نو دې لپاره موږ څه کوو ورډ ډرایو لیکو. نو لیکو چې ورډ کا. صحیح ده. او ورډ کا څه لومړنی موږ سره ورډ ډرایو دی. صحیح ده. چې کله ورډ ډرایو ولیکم ما تاسو ویلې بې ډیفالټ څه کوم د نارمل ده. نو تاسو به لیکئ چې بریک او بریک نور څه بریک ورډ به لیکئ کنټرول اس به یې کوئ. اوس ګوره هغه څه ټکس چې بعد دننه ته لیکئ هغه څومره غټ شي یعنې د بکس نه څه کوم ده د ډیف نه د باندې به نه وځي. اوس که چېرته دلته ټکس چیرم نو پرابلم بس تا سره څه کېږي هماغه بکس کې هماغه بارډر کې به دننه څه کېږي اټکېږي او اضافه کېږي او ځای به راوالي. ګوره صحیح ده. اوس بې ډیفالټ تاسو وګورئ که چېرته زه راشم چېرته په دې ایوننټ په دې کې چې کله زه ټکس اضافه کوم لږ زرې فرض مثال
زه دا ابن به زه دلته فایند کوم دغلته ما فایند کوم او دلته زه ولیکم څه ولیکم فرض مثال ما ولیکم چې یوټیوب صحیح ده یوټیوب ما ولیکم اوس که چېرته کنټرول اس کوم نو ګوره یوټیوب یو چې کوم دی دلته ځایږي که نه نو دی یو هم دلته ځای نه کوي ډایرکټ ټول مات کې دلته راندې راوړله دې لپاره به موږ څه کوو دې لپاره موږ ورډ بریک استعمالو چې تر څو موږ سره دا څه ګوره دا ټکس کوم را ګوره دا ټکس کوم دلته نیم ځایږي نیم نه ځایږي نو دی چې کوم دا ټول هم دلته لاندې راوړله صحیح ده نو دی قصه که نه ده اوس که چېرته ګوره ټول کم و زیات ده اوس که چېرته زه ولیکم چې څه ورډ بریک ولیکم ورډ او بریک نو چې کله زه ورډ بریک ولیکم نو تاسو وګورئ چې څه چینجز تاسو را هغه ستاسو او زه ولیکم چې بریکاله او کنټرول اس کوم او دین کنټرول ګوره ټول په ترتیب کې شو دی دلته ځای ده نو نیمې ځای کې نیمې پاتې شو نیمې لاندې راغی صحیح ده دغلته زه راشم هغه یوټیوب چې ما تاسو لیکلی ګوره یوټیوب ځای ده ټول یې دلته راوړله نو په دې ترتیب سره تاسو کولی شئ د دغه دوه اپشنونه چې د ورډ ډرایو او ورډ بریک په نامه ده تاسو کولی شئ استفاده ځینې والئ امید لرم چې په دې لیکچر باندې ستاسو کنسپټ کلیر شوی وي نو که چېرته زموږ دغه ویډیو څه کوم ده تاسو له هیلپفول و نو پلیز زموږ چینل دې سره سبسکرایب کړئ ډېره زیاته